ګور یو وارې خو آدم علیه السلام ته شیطان ورځي. چیرې ورځي آدم علیه السلام؟ چیرې دی؟ په جنت کې دی، په جنت کې. بل وارې دا فکر اوه پر آدم علیه السلام څومره کمه پیرداران راګرځېدلي چې څومره کمه د خدای ملائکه دا پیرداران یې ګرد جنت چې شاوخوا نیولي دي، ګرد جنت چې شاوخوا نیولي دي. دغنې پیرداران، دغنې غټ غټ پیرداران ولاړ دي، ګرد ملائکه ولاړې دي، مګر بیا هم شیطان ورتېر څه وسوسه یې ورته واچول. ته دا فکر کوي چې مسجد کې به نو شیطان نه، خانقاه کې به نو شیطان نه، مدرسه کې به نو شیطان نه، که ملا سماره به نو شیطان نه چې دا ملا چې در ګور دوباره ډېر در پسې کیږي. کله کله زه ملګرو ته وایم د ملا شیطان هم بره ملا شي، د امي شیطان خو له امي چې سړی څومره قدر بیدار وي هغومره شیطان هم ورسره بیداره کیږي. تاسې دا فکر مه کوئ زه ډېر بیداره یم، ډېر ویښ یم، د غونجې شیطان هم درسره ویښ دی. فکر مه کوه سړی چې ډېر بیداره نه وي، ډېر ویښ نه وي، شیطان هم دغومرې قدر ورسره خیجلی د هغسې ورسره بیده وي. سړی چې هر څومره بیداري کوي، یو سړی کله کله د دنیا په کار کې خورا بیداره وي، داسې پیسېګانې ګټي، هسې دوکې خلقو ته ورکوي، هسې پرې بچم خلکو ته ورکوي، هسې خلک قطع باس. یو ځای چې وګورې دی غریب هلته بیا بس په دنیا کې دی درګور د مخ ته تللی. وجه څه یي؟ وجه دا یي دی وایي زه خورا بیداره یم. و د کور دا شیطان چې هم د غونجې د سره بیداره دي، هسې نه دی چې یوازې ته بیداره یې. نو دا دنیا چې ده دا داسې یو زرغونه ده د الله پیغمبر وایي، او داسې خوږه ده د الله پیغمبر وایي چې په خوند کې ګرفتاره نه سي. او دا مار دی د الله پیغمبر وایي، مار دی که جمار ته د نه و در سره، تاریاک نه و در سره، نو اچات به ډېر کوې، مار ته به لاس نه ورډې که دې لاس ورلی بس وهي دي. د وهلو علامه دا نه ده چې ته لکه دا نور ماران چې بس ځای پر ځای به دې راچپه کړي یا کش کې ځای پر ځای راچپه کولی. د دې داسې وهل نه دي، د دې داسې وهل دي لکه سکروټه نه دي. ګورئ دا اور، هغه اور تواني نه دي چې یو دم لمبه واخلي دا ګرد ځای کې غټه لمبه بله شي، دا اور تواني نه دي. چې اوس دا جامعه کې سره ناشي خدای نه کړه دا جامعه ګرد اور واخلي، دا اور تواني نه دي، دا دومرې تاوان نه کوي. هغه اور تواني دي چې ته یې وینې نه یو غټه سکروټه بله یي لاندې دلته پرته یي، یا ستا په کور کې په خونه کې پرته یي، ته یې وینې نه، دا کرار دا شان سوځي 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 سوځي. یو ګوړې باده چې ورسې خو هغه غټ اور خو به سړی مړ کړي، اوبه به پر وپاشي، یوې تیپایه به ورته راوغواړي، خلک به درسره کومک وکړي. دا څه پکوي؟ دا دننه چې پټ پټ دا اور در روان دي، دا څه پکوي؟ د دې دپاره به علاج سب کول پکار دي، سړی ویني نه دا اور. نو دغه د دنیا محبت یا د دغه مار وهل کش کې داسې وایي چې سړی ځای پر ځای راچپه کولی، داسې نه ده. دا داسې ده د دنیا مثال دا رقم دی، سړی ځای پر ځای نه راچپه کوي، کرار دی وي. نن چې د عبادته ذوق در مات کړي، نن چې د اولیاو د مجلسه ذوق در مات کړي، نن چې د ښو خلکو د خبرو د مجلسه ذوق در مات کړي، نن دا ګناه درته ښایسته که، بل دا ګناه درته ښایسته که، کرار دا شان هم درته ښایسته کوي، کله یو شی کله بل شی، آخر به راټک در باندې وکړي، بې ایمانه چې در دنیا تېر کړي. الله تعالی دې سړی ساتي.